فلم شروع کیږي او ډیوډ نومي سړی موږ ګورو چې په ګاډي کې کښیني او هلته نه لاړ شي. په ښار کې ډېره زیاته برخباري چالو وي او ګورنمنټ خلکو ته ویلي وي چې په دغه موسم کې د کورونو نه بهر ته مه روځئ. ډیوډ یو رسټورانټ ته راشي او په هغه رسټورانټ کې مالک نوم اینا وي. اینا په رسټورانټ کې رش ډېر زیات کم وي ولې چې په دغه موسم کې به څوک بهر ته روځي. اینا هم دغه رسټورانټ بندول ولاوي خو په دغه دوران کې ډیوډ راشي او هغې لپاره ته حصاره شي. دا ډیوډ ته مینیو ورکوي خو په دغه دوران کې موږ یو شی نوټس کوو چې اینا ډېر زیاته ګبراوي. دې ته بار بار څوک میسجونه کوي او یو دم دا بهر ته ګوري. بهر ته یو ګاډی ودرېږي او اینا نور زیاته هم ویریږي ولې چې هغه کس اوس د دې رسټورانټ ته راغلی وي. دغه سړی چې رسټورانټ راشي دا اینا سره به جګړه شي ولې دا سړی غواړي چې خپلې لور سره ملاقات وکړي. اینا د دې ایکس وایف نوم وي. دا سړی نشي عادت وي او کوټ منع کړی وي چې دا به خپلې لور سره ملاقات نه کوي. دینه پیل چې دا سړی اینا ووخي او یا ورته نقصان ورسي هلته کې چې ناس کم ډیوډ وي هغه دا اظهار کړي. د ډیوډ دغه حرکت دغه سړی نور هم زیات غوسه کې راولي او هغه د دې نږدې هم راشي. خو ډیوډ ډېر زیات په ارام هلته کې ناست وي او ډیوډ ورته دوه خبرې وکړي چې تاسو دوه اپشنې دي یا خو دغه جینۍ سره جنګ وکړه او دا زخمي کړه او ته به جیل ته لاړ شي او یا نشه پرېږده او د جیل خبره مه کوه او ډایرکټ خپله لور کور ته بوځه. دا سړی چې کله د پولیس نوم واوري دا ډېر زیات ویریږي او چوپ چاپ د دلته نه بهر ته لاړ شي. دې نه پس اینا ډېر زیات ریلیکس شي ولې چې ډیوډ ډېر په طریقه باندې دغه سړي سره خبره کړې وي او هغه په طریقه باندې دغه رسټورانټ نه بهر ته لېږلی وي. اینا ډېر زیات امپرس شي او بیا ډیوډ ته ووایي چې زه میریډ یم او زه هم واده شوی یو سړی یم. دې شیشه هم سړي ماته کړې وي خو ډیوډ بیا هم دغه شیشه په ګاډي باندې ولګوي او په ارام مخکې روان شي. طوفان هم ډېر زیات تیزه وي او باران هم ورورېږي او مخکې حرکت کول ډېر زیات مشکله وي. د ډیوډ په ګاډي کې تیل هم ډېر زیات کم شوي وي. دا مخکې پټرول پمپ کې خپل ګاډی ودروي. دلته کې د اینا خاوند هم تېرېږي او هغه په اینا ډېر زیات غوسه وي. هغه غواړي چې ډیوډ سره جنګ وکړي او په هغې باندې ټوله غوسه وکاږي خو دې نه پهله چې دا هلته کې ورته وشي دا هلته کې یو پولیس ګاډی وګوري چې پټرول پمپ ته راشي او ډیوډ چې څنګه فیل په ګاډي کې واچي او مخکې روان شي د اینا خاوند هم دې سړي پسې روان وي. ډیوډ دا خبره هم نډرس کړي او دې ته پته ولګي چې د مکه سړی دی کوم سړی چې ما په رسټورانټ کې خولهوالي دی دا سړی به ضرور ما سره جنګ کوي او ماله به نقصان رارسوي. ډیوډ بیا خپل ګاډی ډېر زیات په تیزه باندې ځغلوي او ډېر مخکې ته لاړ شي او بیا یو سایډ ته ګاډی ودري او خپل ګاډي ټول لیټرونه هم بند کړي. چې شپې په تیاره کې دا سړی د دې ګاډی ونه ګوري او په ارام دې دا تېر شي او دا ته خپل ځان وکاږي. دا پلان کامیابه هم چې دا سړی د دې ګاډي نه تېر شي او ډیوډ ونه ګوري خو ډیوډ ته بیا هم یاره وي که چېرې زه پسې لاړم دا سړی به ما وګوري ځکه خو دا په ځنګل کې شارټکټ لاره وي په هغې باندې مخکې ځي. واوره هم ډېر زیاته ورېږي او موسم هم خراب وي. ډیوډ ته مخامخ څه نه ښکارېږي. په دغه دوران کې ډیوډ له ګاډي اکسیډنټ وشي او د دې ګاډی خوی شي د روډ نه هغه په لور لړه شي. ډیوډ ډېر کوشش وکړي چې خپل ګاډی واپس په روډ باندې راولي خو داسې کول مشکله وي ځکه خو ډیوډ بهر ته راکوزېږي او ټرینونو ته چې څومره واوره جمع شوې وي هغه واوره په لاسونو باندې بهر ته لړه کوي او ځان ته لاره جوړوي خو د یخې واورې په وجه باندې یې لاسونه خوږ شي او دا واپس ګاډي ته رامنډه کړي او په ګاډي کې کښیني او د ګاډي هیټر هم سټارټ کړي او خپل لاسونه ګرموي او ځان هم ګرموي. ډیوډ ته پته ولګي چې دلته ننوتل ناممکنه ده هغه پورې چې څوک دلته کې راشي زما مدد وکړي. د دې په موبایل کې سیګنل هم نه راځي چې دا چاته ټلیفون وکړي یا پولیس ته چې مدد وکړي ولې چې دغه لاره خو سنسانه وي او ګورنمنټ الریډي اعلان کړی وي چې د شپې په وخت باندې به بهر ته نه وځي او موسم خراب وي. خپل ګاډي لیټرونه مو آف کړي او خولې کې سیګرټ نیولې وي او دغه شانتي بدیمانې شپه تېره شي او دا اوده شي. بل سر چې کله دا پاسې نو دې ته پته ولګي چې بهر ته ځنګلي جانور راغلی دی او هغه په تیزه غوړاویږي. هغې د یارې په وجه دا له ګاډي نه بهر ته نه ځي. دې سره د خوراک او د اوبو سیسټم هم نه وي او دې سره صرف یو بوتل ګاډي کې پروت وي. ډیوډ ته پته ولګېده که دغه شانې زه په ګاډي کې کېناستم نو دا ټوله واوره به له ګاډي باندې راشي او زما ګاډی به هم پټ شي او که څوک په لاره تېرېږي هغه به هم ما نه ګوري. ګاډي نه بهر ته دا روځي او دوربین په مدد باندې دا اخوا او دېخوا ګوري خو دا په دوربین کې یو لوګی وګوري چې د کور نه راخیږي او داسې محسوس کېږي چې په دغه کور کې به څوک اوسېږي. بیا د ګاډي نه بهر ته روځي او د دې په مدد باندې روانېږي. خو تلو نه پهله دا له خپل ګاډي ډیګۍ کولاوه کړي او په دغه ډیګۍ کې موږ اینا ګورو چې چا تړلې وي. ډیوډ چې کوم موږ ګڼله چې یو ښه سړی دی هغې اینا کډنیپ کړې وي او له خپل ګاډي په ډیګۍ کې واچولې وي. نه پهله ډیوډ ته یو خبره وکړي چې کوشش ومونه کړي چې د ګاډي نه بهر ته روځي نو اینا به ولې د دې خبره مني هغه خو دې کډنیپ کړې ده او څنګه چې دالته نه لاړ شي. اینا یو ځل بیا کوشش شروع کړي او خپل ځان را آزاد کړي. اینا غواړي چې د ګاډي نه بهر ته وځي خو دغه ډیګۍ خو بنده شوې وي او دا بهر ته هم نشي راوتی او د ګاډي شاته چې کوم سپیکر وي هغه دا خوا کوي او په هغه سپیکرو په لارو باندې مخکې ګاډي ته راشي. ګاډي دننه ټول نه پسه دا ګاډي کولو کې بهر ته منډې کوي او دا ځي. دلته کې موسم ډېر زیات خراب وي او واوره هم ورېږي او ډېر زیات یخني وي
او دلته کې څوک ویم نه چې د مدد کې دا واپس ګاډي ته رامنډه کوي او هغه کې کینی د خپل لاسونو او خپې هم کولاوي کړي وي او دا اوس ډیوډ سره جګړه هم کولی شي یخني هم ډېره زیاته وي او دا خپل لاسونه ګرموي بل سایډ ته موږ ډیوډ ګورو چې روان وي چې هغه د ګاډي نه ډېر زیات لرې راغلی وي او دغه کور ته چې کله ورننوځي نو په لاره کې د دې خپه په یو ګاډۍ کې لاړه شي او په هغې باندې د دې خپه هم ماته شي د دې حالات هم ډېر زیات خراب شي او د دې د خپې نه ډېر زیاته وینه شروع شي هغه کوشش کوي چې بره ودرېږي خو هغه نشي ودرېدی خو دا به همت کوي ولې چې دلته که پاتې شو نو دغه واوره به دا زیات مړ کړي ډیوډ ځان په ځمکه باندې راکاږي او غواړي چې ګاډي ته واپس لاړ شي بل خوا ته موږ عینه په ګاډي کې ګورو چې هلته کې شی نه ګوري چې هغې باندې مقابله وکړي دا په ګاډي کې یو ټیپ او لغونه کې پېټرول ګوري چې کوم هغه ځان سره کېږدي بیا موږ ډیوډ ګورو چې ځان راکاږي او په ځمکه را روان وي ګاډي ته ځان ورسي او هغې نه پسې ګاډي کلوږي او دننه ګاډي ته راشي چاړه چې راوړي او کله چې خپل زخم ګوري نو د هغې زخم ډېر زیات خطرناک وي ولې چې هغه غوښه شکېدلې وي او بهر ته دې هډوکې راوتی وي او د درده وجې هغه په تېزه تېزه چغې هم وښي یو تار راوړي او په خپل زخم باندې وتړي چې دغه وینه ودرېږي کله چې ګاډي سټارټ کوي او ټر آن کوي نو دې ته پته ولګي چې په دغه ګاډي ته څوک راغلي دي دا فکر کوي چې په دغه ګاډي کې انې علاوه خو بل څوک نشته دې ته پته ولګي خو دې نه پهله دا چې هغه چاقو راړي او په دې باندې حمله کوي انه شاده نه په دې حمله وکړي او دا سړی بېهوشه کړي خوب کې په دوران کې ډیوډ یو خیال ګوري چې دا په ځنګل کې ناست دی او هلته کې یو مړ شوی جانور پروت دی او د دې په لاس باندې ډېره زیاته وینه لګېدلې کله چې خوب نه را پاسې د پته ولګي چې دا په ګاډي کې ناست دی او عینه د دې دواړه لاسونه په سټیرینګ پورې تړلي دي او د هغې مړۍ سیټ پورې تړلې وي عینه دې تپوس وکړي چې د آخر ولې زه دلته کې راوستم او څه راز دی عینه ورته وایي چې ستا موبایل څه شو دا سړی ورته وایي چې ما ته پته نشته ما ستا موبایل ډډه کړی و او اوس ما هم پته نشي چې آخر موږ چېرته کې یو ډیوډ ورته وایي چې موبایل غورځولو نه پهله ما ستا مور ته میسج کړی دی چې زه خپل خاوند سره لاړم عینه د دې موبایل او وایلټ واخلي ډیوډ ته وایي چې زه منم زه ستا په قید کې یم خو یو خبر یاد ساته د مور ستا زندګي صرف په دې ګاډي کې محفوظه ده او که بهر ته لاړو نو موږ به په خطره کې شو عینه د دې خبره مني او بیا د ګاډي هیټر آف کوي چې د ګاډي بیټرۍ ختمه نه شي عینه چې کله د دې پرس نه کارډونه روکاږي نو ته پته ولګي چې دا سړی یو فراډي دی او د دې په ګاډي کې ډېر زیات کارډونه هم پراته دي عینه ډېره زیاته ستړې شوې هم وي بیا د دې په ګاډي کې چې کوم ماشومان سیټ وي هغه ته روکاږي او بهر ته لړکوي او غواړي چې هلته کې ویده شي خو دا ډېره زیاته ویرېږي دا څنګه آرام کولی شي چې ډیوډ هلته کې ناست دی نه پهله دا هلته کې بیا هغه کپړه اخلي د دې په مخ ږدي او دا په نشه کې کوي او څنګه چې ډیوډ بېهوشه شي دا یو ځل بیا هغه خوب ګوري کوم ځای چې دا په ځنګل کې ناست وي چې دا مړ شوي جانور ګوري او داسې ناست وي د دې لاسونه په وینو باندې ګنده وي یو ځل بیا دا خوب نه راپاسي او د شاته عینه ګوري چې ناسته وي عینه غواړي چې ګاډي نه بهر ته لاړ شي او هلته کې امتیاز وشي څنګه چې دا بهر ته لاړ شي ډیوډ د موقع فایده اوچتوي او دغه ګاډي د دننه لاک کوي او بهر نه څوک نشي کولاولی په دغه حرکت باندې عینه ډېر زیاته غوسه شي او ډېر چغې سورې شروع کړي او ګاډي ته لغتې ورکړي ولې چې دغه زندګي غواړي نو به ګاډي دننه راځي او بیا هغه بیبي سیټ راخلي کوم چې دې وختي لړ کړی و او دا ګاډي پې وخي او دغه شان د ګاډي شیشه ماته کړي ګاډي کې دننه اوس ډېر زیات یخ هم زیات شوی وي او عینه غواړي چې هغه سړی مړ کړي او یو دوه رسۍ راخلي او د دې په مرۍ کې اچوي او دا مړ کوي خو دې نه بل چې هغه سړی ساه وکاږي دې پړه کې دې لپاره رحم راشي دا ډیوډ پرېږدي کومه کړکۍ چې ماته شوې وي په هغې باندې ډېر زیات یخ روان وي او عینه بیا ټیپ راخلي او دغه کړکۍ سموي او هغه شانتي ګاډۍ بیا ګرم شي دې دواړه یو بل څه خبرې کوي او د دې له ګاډۍ بیټرۍ هم ختمه شي او هغه هیټر بند وي بیا دې دواړه یو بل ته نږدې راځي ول چې د باډي ټمپریچر په وجه باندې دوی بچ پاتې کېدی شي ډیوډ دلته کې مړ کېدو والا وي او دا دلته کې عینه ته یوه کیسه شروع کړي ورته وایي کله چې زه ډېر زیات ورکوټی وم نو ما باندې به مور ډېر زیات ظلم کولو ځکه خو زه بس خصوصا نفرت کوم ټول نه پهله ما خپله مور قتل کړې وه او هغې نه پس اوس هر یوه جینۍ مړه کوم او حقیقت دا دی چې ما له ښځو نه ډېر زیاته یره کېږي عینه هم ورته خپله کیسه شروع کړي چې کله زه هم وړه وم ما څه به په لار ظلم کولو ډېرې مودو پورې خو ما خپلې خبرې پټې ساتلې وي خو بیا ما خپلې مور ته ټوله کیسه وکړه او بیا هغې پلار جیل ته لاړو عینه دا فکر کوي چې دا سړی مړ کېږي ځکه خو د دې اړه هم نرم شو او ما څه خبرتاو شروع کوي خو دا خو ډیوډ یو چالو او دې نه یوه بېوقوفه ساده وي لاسونه یې ازاد کړي وي او څنګه چې عینه په دې پوه شي نو دا د مړۍ نه ونیسي او عینه چې څنګه مړ کېدو والا وي نو اچانکه د بهر نه د دې ګاډۍ څوک په زوره وخي د بهر نه دې والا داسې انسان نه وي بلکې دا یوه بلا وي دغه بلا غواړي چې عینه هم مړه کړي خو دې نه پهله چې عینه دا ځان ته راکاږي کوم جیکټ چې دې اچولی وي دا هلته کې هغه وکاږي دغه بلا خو ډیوډ ځان سره بوځي خو عینه دغه بلا نه ځان پټوي او بیا شاته د ګاډۍ ډیګۍ کې پټه شي
د عین حالات ډېر زیات خرابېږي ورچې د زخمي هم وي او د دې کپړې هم ګرمې نه وي دلته کې ډېر زیات یخ وي او شاید چې دغه یخني معنی دا مړه شي خو د دې نصیب ډېر زیات ښه وي او دغه طوفان ودرېږي او شاته نه یو غټ ټرک راشي او د دې ګاډی وګوري دغه ټرک ډرایور چې څنګه ګاډی ودرېږي او بهر ته راشي نو دا هلته کې ډېر زیاته وینه وګوري ګاډي کې څنګه دا دننه وګوري هلته کې څوک نه وي خو څنګه چې دا شاته لاړ شي او له ګاډي ډګۍ کولاو کې دلته کې عینه پرته وي او خوشقسمتۍ سره چې دا اوس پورې ژوندی پاتې وي او دا به اوس ریسکیو کي او د دې زندګي به بچي او دغه شان زموږ دا فلم ختم شي